سلامونه. نننۍ ویډیو د سیکس تعلیم حواله سره ده. سیکس تعلیم ایجوکیشن دا یو دومره غټ باب دی چې په دې کې ډېر زیات سرنامې دي. په دنیا کې دا د ټولو نه زیات کتل شوی او خوښ کړی شوی یو مضمون دی. خو د بدې رغې په پښتو په ادب کې د پښتو په کانټینټ کې دومره مواد په دې باندې نشته او یقین کوي چې ما سره هغه الفاظ نشته چې کوم موږ په نور کتابونو کې زده کړي دي او زه تاسو ته نن بیانولو کوشش کوم. دا مضمون ډېر زیات غټ دی خو زه به کې یو څو سرنامې تر سره کم صرف او که تاسو غوښتله او خدای غوښتله نو ټایم په ټایم به موږ په دې مضمون باندې نور خبرې او ویډیوز جوړو. په دې مضمون باندې خبرې کول ځکه ضروري شو، یو خو د یو څو ملګرو وینا وه او بل زما په ماشوموالي کې ما ډېر زیات واقعات لیدلي وو. یو واقع پکې دا هم ده خو د واقعې اته پته به د عزت د خاطره نه ویم چې ما یو جنۍ لیدلې وه چې کله موږ په دویم دریم کې وو، هغه به شاید څلورم پنځم کې وه. هغې کرکټ کوو او په دې کې په هغې باندې وینې راماتې شوې. نو هغه ډېره زیاته ویرېده، جړلې، موږ ټول ورته هم راټول شو، ټول ګراونډ ورته راټول شو او هغه انتهایي ویرېده. هغه هم چا نه وه پوه کړې، موږ پرې هم نه پوهېدو. هغه استادان د خدای خوشحاله کړي چې هغوی بیا په ښه طریقه باندې هغه هینډل کړه او چېرته پوهه کړه. موږ خو ډېر وروسته چېرته به پوهه شي وو، خو هغه به چې بیا کله هم د خلکو سره میلاوېده نو سترګې به یې ټیټې وي او همیشه به په ډیپریشن کې ګرځېده. دا واقع زما په زړه کې پرته وه. نو داسې به ستاسو په ژوند کې هم ډېر زیات واقعات تاسو کتلي وي او دا ځکه چې زموږ په کلتور کې، زموږ په کورونو کې، زموږ په مدرسو او سکولونو کې په دې مضمون باندې خبرې هغې ته نه دي ښودلی شوي. ټول ناول خبره بالغتوب یا بلوغت باندې کوو. د دې دوه قسمونه دي، یو جسمانی یو ذهني. که جسمانی له موږ راشو نو په جنکو کې دا د 7 نه واخله د 14 کالو ترمنځ راتلی شي او په هلکانو کې د 9 نه واخله د 15 کالو ترمنځ راتلی شي. په دې باندې منحصره ده چې د خوراک څښاک څنګه دی، د کېناپاسه سملاستل کېناستل څنګه دي او د ماحول موسم څنګه دی او د موروثي هغه پکې هم شامل وي. بل ذهني بلوغت دی، هغه په عمر باندې نه ده ځکه چې موږ وکتل د 50-60 کالو خلک هم د ماشومانو حرکتونه کوي. نو هغه زما په نظر کې په علم باندې او په تجربه باندې منحصره ده. موږ به اول جسمانی بلوغت ته راشو. په بلوغت کې په انسان په وجود کې، په احساساتو کې او په جذباتو کې مختلف بدلون راځي. اوس دا بدلون د یو خاص هورمون یا د کیمیکل د وجې راځي. هغه کیمیکل ته ګونوډوټراپین وایي، کوم چې په دماغو کې پیدا کیږي، بیا په وجود کې خور شي او مختلف نور کیمیکل یا نور هورمون پیدا کوي. د هغې ترڅنګ مختلف بدلونونه راځي. په هلکانو کې په بلوغت کې په مخ باندې ویښتان راتلل شو، اواز ډډېدل شو، وجود غټېدل شو، د وجود کې ډېر زیات طاقت راتلل شو، د وجود خاص حصې غټېدل شو، بیا په هغه خاص حصو کې د ژوند پیدا کوونکي چې کومې اوبه دي هغه راتلل شو، بیا د هغې متعلق خوبونه راتلل شو او داسې نور هم ډېر بدلون راځي. په تا کې هم راغلي، ستا په رور کې، ستا په پلار کې، تاسو په مشرانو کې به هم راغلي او ستاسو په کشرانو کې به هم راځي. خو د دې سره سره د دغه بونډارې هلکانو جذبات او احساسات سیوا کېدل شروع شي. دله پردو جنکو ته او زنانو ته کتل، د هغې ته نږدې کېدل، هغې سره بلسېدل، خوند ورکول شروع کړي، د دې له دا شیزونه لذت ورکول شروع کړي. نو ځان نه به یې د پخواني فلمونو هیروګان او بدماشان جوړ کړي، ویښتان به یې غټ کړي، ګریوان به یې کولاو کړی او لاکټ به یې اچولی. کله به د جنکو بس پسې منډې وهي، کله به د جنکو کالج او سکول مخې ته ولاړي او کله به ورته نمبرې ګزاري. نو دغه ټایم کې دی په هوایي په ځان نه پوهېږي، دی د احساساتو د جذباتو په شکار کې د جسمانی بلوغت شوی خو ذهني طور دی لا نه بالغ شوی. نو د هغې د وجې دی ځان هم خرابولی شي، پردی جنکۍ هم په جنۍ پسې ورپسې شي. نو که هغې په لاس کې راله نو هم ولې عزت تباه کړي او د مینې په نوم باندې خرابه کړي او که چېرته رانغله نو په دې بدنامه کې وایي چې لکه دا جنۍ خرابه وه، زه ترې ځکه قلار شومه. اوس دا دومره مسلې ولې راځي؟ دا ځکه چې دا بونډارې هلکان خدای پاک جسماني طور باندې بالغه کړي خو ذهني طور دوی لا نه بالغه شوي. نو نه دي ته چا دا ښودلی چې تاسو به خپل ویښتان څنګه کټ کوئ، نو ورته دا چا ښودلی چې د احساسات او جذبات د هر انسان وي، دا زموږ د مشرانو مو او د دې به څنګه کنټرول کوو موږ. او دوی دغه زده کړه د هغه ذهني طور نابالغه خلکو نه زده کړي چې د دې ملګري هغه هم په دې ورانه لار رواني، نو دوی د هغې نه متاثره شي، د هغې نه زده کړه وکړي
او یا خپل زندگی تباه کی یا د بل چا زندگی تباه کی. د دې حل دا دی چې زمونږ مشران که پلار دی که ورور دی که تره زوی دی که با اعتماده د پلار ملګری دی یا پوهه مولا او علیم دی یا ډاکټر دی چې د دې خلکو اخلاقي طور باندې تربیت وکړي. اول خو د ټول نه ورته دا وښایي چې دا نارمل عمل دی، دا کېږي، د هر انسان سره کېږي، زمونږ سره هم شوي دی او ستاسو سره به هم کېږي. او تاسو یقین وکړئ کم پرده او پابندي چې موږ په خپلو زنانو باندې راولو که د دې چېرته 30% موږ د دې بونډارو هلکانو په ذهنونو باندې هم راولو، د هغې هم تربیت وکړو، نو دا ډېرې مسلې به په خپله باندې په قابو کې راشي. د هلکانو په شانتې په جنکو کې هم مختلف بدلون راځي، په احساساتو جذباتو کې هم او په وجود کې هم. زما خپل دا یقین دی چې جنکو ته مشران خویندې او میندې خامخا دا خبرې به کوي، خو ټولو ته نه کوي. په جنکو کې هم په وجود په مختلف حصو باندې ویښتان راتلل شو، اواز نور نه لګېدل شو، د وجود مختلف حصې غټېدل شو یا وجود غټېدل شو، او دننه پکې د ماشوم پیدا کوونکي ټول نظام جوړېدل شو چې بچې دانه غټېدل شو، بیا پای کې هګۍ راتلل شو، او د هغې سره سره د میاشتې پیریډز کوم چې جامې وی هغه شروع کېدل شو. او دا ډېر زیات ضروري خبره ده چې د دې باره کې دې ته تعلیم ورکړی شي چې دا په کم عمر کې راځي، دې سره به تاسو دې به صفایي څنګه کوئ، دا به کنټرول کوئ څنګه، دا به په قابو کې څنګه راولئ. دې نه علاوه په دې ټایم کې دې ته انتهایي درد وي او د ډېرو جنکو پکې موډ انتهایي خراب وي او د جنگ په موډ کې هر ټایم به جواب درکوي. نو په کار دا ده چې هلکان دې هم د دې نه خبر وي او دغه جنکۍ دې هم د دې نه خبر وي چې دا یو هفته ټایم او دا بیا تیر شي، هر اتیش ورځې پس دا سایکل ریپیټ کېږي. خو په کار ده چې دې تعلیم ورکړی شي چې د خپل وجود به څنګه خیال ساتي، د دې هغه به څنګه خیال ساتي، د دې موډ به څنګه خیال ساتي. که چېرته موږ خپل هلکانو او یا بیا جنکو ته دا تعلیم نه ورکوو نو دغه جنکۍ دغه تعلیم او د پردو هلکانو نه اخیستل شروع شي او د هغې سره په دې باندې بحث شروع شي او دغه هلکان د دې نه غلطه فایده بیا اخلي. د بلوغت د خبرو نه وروسته د ټولو نه اهمه مسله چې زه ګڼم نو هغه هایمن چې کومه پرده ده هغه ده. په زنانو کې یو پردی او ډیر زیات غلط کانسپټ دی په پاکستان کې او افغانستان په مختلف ځایونو کې. دا ګڼل کېږي چې کوم زنانه د واده نه مخکې کوروالی کړی نو د واده په شپه باندې به د هغې نه بیا وینه نه راځي. نو ډیر ځینو کې ما اورېدلی دی وایي چې لکه لاندې د سپینه کپړه خوره کړي او که چېرته وینه را نه شي نو داسې جهالت هم شته چې هغه ښځې په هغه شپه باندې طلاقې کړي. د دې ساینسي هغه بیخي نشته حیثیت. دغه پرده چې دا په یو کم 100% خلکو کې الریډي کولا وي، ځکه چې د میاشتې کمې وینې چې راځي هم په دغه پردې په دې سرو کې ترې راځي. د هغې نه علاوه د دې شکل مختلف بدل وي په هر چا کې. نو د دې دا موقمه خبره نه چې دې نه خامخا وینه راځي. بله خبره دا ده چې مختلف جنکۍ کله د کور کارونه کوي یا ورزش کوي یا که څوک سایکل ته موټر سایکل ته وخیږي یا اس ته وخیږي یا داسې نور څه کارونه کوي د هغې سره دغه پرده شلیدیم شي او دغه که تاسو کومه وینه یادوئ دا دې الریډي تللي به وي. د دې د کوروالي سره بیخي څه تعلق نشته. په دې باندې څوک جج کول او په دې باندې فیصله کول چې د به مخکې کوروالی کړی، ځکه چې ما یو خبره اورېدلې وه چې یو جنۍ ورته په قرآن باندې لاس هم کېښودی او بیا یې هم هغه طلاقه کړې وه. دا ډېر زیات غټ جهالت دی، په دې باندې چېرته هم څوک ونه ګورئ. او دا بله خبره ده چې دغه جنۍ دې د دې هلک نه هم تپوس وکړي چې په ده هم په قرآن باندې لاس واخلي چې تاسو پرې د چا سره دا بد کار کړی دی او که نه. دا خبرې نورې اوږدېږي او اساس هم دي او نور هم اساس کېږي. او د خبرې نچوړ دا دی چې کله هم موږ بلوغت ته رسو جسماني طور باندې نو په کار ده چې موږ په ذهني بلوغت باندې هم کار وکړو. په دې کې زموږ د سکولونو ادارې، مدرسې او داسې پښتون کم کانټنټ کریټرز چې دي هغه او زموږ مشران پکې په حجرو کې او په کورونو کې ډېر زیات ښه کردار ادا کولی شي. که دا ویډیو تا د اوسه پورې کتلی وي نو زما د یقین دی چې 15% به ستا ذهني بلوغت خامخا سیوا شوی او که دا دې شیر هم کړه د نورو سره. دې مطلب دا دی د دې خبرې ثبوت دی چې ته د نورو نه یو 0.5% نور هم ذهني طور بالغ یې. او که څوک مې خفه کړي د هغې نه معافي غواړم. تر بلې ویډیو سلامونه.